د دې ازموینې اخیستلو لپاره هلمند کې د افغاني سرې میاشتې ریاست د ښوونیز او روزنیز کلوب د ښوونکو او مسؤلینو له لوري لښکرګاه ښار بیټوان سیمه کې د ازموینې یوه لویه صحنه جوړه شوې. دلته ګڼ هغه ځوانان چې غواړي راتلونکي کې یاد ښوونیز مرکز کې کمپیوټر برخه کې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کړي، د ښوونکو له لوري ورکړل شویو سپینو کاغذي پاڼو باندې د سوالونو پر حل کولو بوخت دي. هلمند کې د افغاني سرې میاشتې ریاست د ښوونیز او روزنیز کلوب امیر محمد نبی خالد هلمند ملي رادیو ته وویل چې د دې ازموینې څخه یې موخه د کمپیوټر برخه کې د ځوانانو د علمي ظرفیت لوړېدل او د هغوی لپاره د کاري فرصتونو رامنځته کول دي. نوموړي زیاته کړه ازموینې پروسه شفافه ده او هغه ځوانان به بریالي وي چې د خپل وړتیا پر اساس یې د پام وړ نمرې ترلاسه کړي وي. تقریبا زموږ د سرې میاشتې روزنیز ښوونیز په مرکز کې اوس شاګردان فعال شاګردان لرو چې د کمپیوټر په برخه کې د اوس ازموینې ځینې اخیستل کېږي. پاتې شاګردان هغه د انګلیسي او د قرآن کریم او د املا په برخه کې په درسو بوخت دي. نو اوس فعلا دغه 4,500 کسانو څخه اوس فعلا ازموینه اخیستل کېږي. دغه راز د دې ازموینې یو تن ګډونوال سید محمد همت هلمند کې د افغاني سرې میاشتې ریاست له لوري د دا ډول پوهنیزو او علمي پروګرامونو د رامنځته کېدو قدرداني کوي او وايي دا چاره به د ځوانانو لپاره نه یوازې د خدمت کولو زمینه برابره کړي بلکې د هغوی لپاره به کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. دا ډېر ښه د نوو ځوانانو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او ډېری ځوانان راغلي دي غواړي چې خپل ځانونه پر کارو باندې ودروي او دا اداري کارونه چې دي د ځوانانو د کار موندنې لپاره ډېر ښه رول دی. ما خپل هدف دغه دی چې دغه زده کړې زده کړم او په آینده وخت کې په اداره کې کار وکړم. همداراز د ازموینې یو بل ګډونوال عصمت الله وایي د ازموینې پروسه شفافه وه او باور لري چې وړ کسان به د کمپیوټر برخه کې پیلېدونکو زده کړو ته لاره پیدا کړي. دا زموږ وړتیا ده ډېر ضروري دی د زموږ لپاره چې موږ زده کړو او بیا خدمت وکړو خلکو ته، خپل ادارې ته، خپل دفتر ته، خپل دولت. ډېره شفافه پروسه ده، امتحان ډېر ښه پروسه ده. د یادونې وړ ده چې دا مهال هلمند کې د افغاني سرې میاشتې ریاست د ځوانانو ښوونیز او روزنیز کلوب کې څه باندې 700 ځوانان بېلابېلو برخو کې پر زده کړو بوخت دي چې د همدې مرکز د ښوونکو له لوري د یو منظم مهالویش له مخې زده کړې ورکول کېږي.